سلامونه یارانو، هیله لرم روغ او جوړ به یې. خو دا خبره مې ضروري وګڼله چې تر څو پورې د پښتون قام ترجیحات نه بدل شوي که نه، موږ به دغه شان ذلیله یو، دغه شان به خوار یو، دغه شان به کمزوري یو او دغه شان به کمزوري ګڼلی کېږو. موږ په څو خبرو دوکه کېږو. اولنۍ خبره ده چې پښتون قام ډېر غیرتي قام دی. غیرتي قام نشته. پنجابي ته موږ غیرتي ونه وایو. ریزن څه دی؟ هغه په دې طرز باندې خپل کار وباسي، خپل لوبې کوي، خپل ځان د ترقۍ هغه لوی لوی منزلونو ته چې کومه دی ځان رسوي. خو موږ څه کوو؟ یو ټیک ټاک د پوډري وایرل شي نو بیا زموږ د قام دا حالي، او بیا موږ څه کوو؟ د وایرل کېدو دپاره باقاعده موږ ته د فلټر چې کومه دی په هغې باندې یا د ساوند باندې د خپل ویډیو جوړولو خلک تلقین کوي چې داسې وکړه نو ته به وایرل شي. ای پښتون قامه، پښتنو، تر څو پورې چې تاسو د دنیا د تاریخ نه خبر شوي، تاسو خپل ځان نه پیژندلی، نو تاسو چې کومه ځان ته غیرتي وایئ دا ګوره غیرت نه دی. دا ګوره غیرت نه دی. ته وجلی کېږي، ته لوټلی کېږي، ته بربادېږي، ته تباه کېږي. نو په کار دا دی چې په دې ټیم کې تا د حقوقو پوښتنه کړې وی. په کار خو دا وه چې تا د اتفاق او د اتحاد خبرې کړې وی. په کار خو دا وه چې تا دا تلقین کړی وی چې راځئ یو کېږو که نوره کېږو. خو مونږ څه کوو؟ ټنګه ټونګه پوډریم د ځانه جوړ کړی دی. سټنګ 10 روپۍ کا جټ کا. په لعنت دي شي په داسې ټیک ټاکرانو باندې شي، لعنت دي شي په داسې خلکو باندې دي شي چې کومه په معاشره کې د یو مثبت تبدیلۍ په ځای زما قام تباه کوي، زما قام بربادوي. دا ریاست زمونږ ریاست دی. دا ریاست دا به مضبوط جوړو. دا ریاست په دې کې قربانۍ واقع ده، د هر پاکستان دی په دې کې شک نشته. خو په دې ریاست کې نن ستا ژوند ګران دی، نن ته ژوند نشي کولی. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې ستا ترجیحات څه دي، ستا فوکس په څه باندې دی. هی بې غیرته دلګانو، داسې ټیک ټاکران دا همیشه دپاره زه وایم چې دا بلاک کوئ، دا ریپورټ کوئ، د دا ډسکرج کوئ. دا خلک مه پرېږدئ. دا چل دی، هغه چل دی، ښکته بره وایرل. واټ ډز اټ مین بای وایرل؟ ماړه ستاسو په وایرل باندې لعنت شه.